علیکم. یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست. الله وهاب یم او راځم نن تاسو ته په دې باندې کار کوم چې د خپل موبایل څخه به سکیورټي کیمره څنګه جوړوئ. یعنې مطلب دا چې ته د خپل کمپیوټر نه سکیورټي کیمره جوړوي او یو ځای کېږدي تر څو چې د همغلته ریکارډ او هر څه کوي او ته دلته په خپل موبایل کې وګوري. نو راځئ دا به څنګه کوو، د دې نه به سکیورټي کیمره څنګه جوړو، د خپل موبایل نه د کمپیوټر سره به کیمره څنګه وصلوو بغیر د کوم لکه د انټرنیټ څومره کار کوي تر هغه ځای پورې به چې دی زموږ دغه کیمره هم کار کوي. د دې لپاره دلته ما چې د خپل موبایل د کمپیوټر سره وصل کړی تر څو تاسو چې دی تاسو له هغه اپس وښیم چې تاسو یې باید په موبایل کې ډاونلوډ کړئ. دغه اپس چې دی دغه د آی پی ویب کیم په نامه باندې دی. زه به د دې لینک چې دی تاسو ته په ټلګرام کې واچوم او همدارنګه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به هم تاسو ته زه د دې لینک واچوم. نو تاسو به لومړی داسې وکړئ چې په خپل موبایل کې به دغه ډاونلوډ کړئ، د آی پی ویب کیم به ډاونلوډ کړئ داسې، او زه به راشم دا به اوکې کړم. چې کله مو دا اوکې یعنې مطلب اوپن مو کړلو داسې ګورئ تاسو به څه کوئ، تاسو د اول برخه کې یاستئ داسې به لاندې کېوځئ د ټولو اخرې برخې ته به لاړ شئ. دلته به لاړ شئ سټارټ سرور یې لیکلی دی، په دې باندې به کلیک وکړئ داسې، او دا تاسو ته چې دی یو دغلته یو آی پی ادرس داسې درکوي. دا آی پی ادرس چې دی اصلا تاسو ګورئ کوم لیکنه چې تاسو ته دلته درکړې ده، زه به دا چې دی داسې یعنې دا زما کمپیوټر دی، زه په کمپیوټر کې اوس ویډیو کوم، خو تاسو ګورئ زه به دا څنګه چې دی آی پی ادرس دی یعنې زه باید موبایل په بل ځای کې کېدم، دا خو اوس زما مستقیم نه وصل دی، زه به بیا د دې سره دا کښته کړم او زه به وګورم چې آیا دا رښتیا وصل دی او که نه. تاسو له په سکرین باندې چې دی دلته یو دغه ښکارېږي، ګورئ زما په موبایل کې هم ښکارېږي هلته هماغه سکرین چې دی دا زما سکرین دی، دې سره وصل دی. نو تاسو به دغه ادرس چې دی دا په ځان سره ولیکئ یا به د دې نه کاپي کړئ. تاسو به راشئ او کروم ته به لاړ شئ. کله چې کروم ته لاړلی زه به راشم دلته او هماغه ادرس چې دی زه به چې دی ما ته په موبایل باندې ښکارېږي، زه به راشم او هغه به دلته چې دی زه ټایپ کړم. نو 192 ډاټ 8 دا مې ولیکه، را به شم په همدې باندې به کلیک وکړم. چې کله کلیک وکړم تاسو ګورئ په مستقیم ډول چې دی دا ما ته همدا د ویب کیم چې دی خپله راخلي او ګورئ دلته موږ ته چې دی دا د ویب کیم راکړل. تاسو ګورئ چې دی زه که د دې نه خپل کمپیوټر چې دی تاسو ګورئ هلته زما موبایل هم ورسره وصل دی، خو زه به د دې نه چې دی دا لرې کړم. یعنې ما کمپیوټر چې دی تاسو ګورئ چې دی دغه مې دې خوا کړله دا کیبل، یعنې ما خپل کمپیوټر چې دی یعنې موبایل مې د کمپیوټر نه ویستی، مطلب هغې سره مې ډسکنیکټ کړلو. اوس چې دی تاسو هر طرف باندې چې دی دغه کوئ ګورئ یعنې یو ځای کې ږدئ او تاسو د دې نه داسې سکیورټي کیمره جوړولی شئ. نو بیا که چېرته لاندې راکېوځئ داسې دلته بیا تاسو زوم کوئ او مطلب د ایکس او وای محورونه یې څومره کرپ کوئ، نو دی ایډیټینګ دی اصلا. که د فرنټ کیمرې نه استفاده کوئ نو سمپل په دلته چې دی تاسو کلیک کولی شئ، نو چې دی تاسو فرنټ کیمره اخیستلی شئ. ګورئ هلته چې دی داسې که بیرته لاړ شي بیا چې دی بیک کیمره واخلئ نو تاسو چې دی بیک کیمره اخیستلی شئ. نو دا په دې ترتیب موږ کولی شو د خپل کمپیوټر نه چې دی سکیورټي کیمره جوړه کړو. بعض وختونو کې په کار راځي تاسو کولی شئ د دغې نه چې دی ضرورت اوسېږي چې تاسو د خپل موبایل نه چې دی سکیورټي کیمره جوړه کړئ، یو ځای کې کېږدئ او هر څه د کمپیوټر نه وڅارئ. او بل چې دی یو غوښتنه کومه که چېرته زما یوټیوب مو نه وي سبسکرایب کړی دا ځان سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. مننه د لیدلو نه مو.